کله چې روژه ماتې یوازې د خېټې سوچ مه کوه بلکې د روژه ماتي په ټیم کې دعا ډېره ښه قبلیږي په ټوله ورځ کې مړو دعا ښه قبلیږي ځکه حدیث کې شته خدا م یاد وساته خاص کر د روژه ماتي په وخت کې 3 کسان دي رسول الله فرمایي چې د دوی دعا خامخا الله قبلوي یو امام عادل دی د ده روژه د ده دعا خامخا قبلیږي او یو روژه ماتي والا چې کله روژه ماتی اعلان نه دی کړی د روژې ټیم دی د صحابي د عبدالله ابن عمر طریقه دا وه چې کله به د روژه ماتي ټیم شو خپل واړه به یې راجمع کړل او ویل به راځئ دا د دعا د قبلېدلو ټیم دی په دغه وخت کې د ډېرو مسلمانانو د خوراک او د څښاک سوچي او دریم کس مظلوم انسان دی چې الله ورته فرمایي زه بستا مدد کوم مظلومه